دا غینا بعد بیانم دا هغه علاماتو دی کم علامات چې راښکاره شوي دي او واړه دي. نو لسمه نښه د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت. د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت دا هم علماء ذکر کړی د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده، د قیامت ته نږدې کېدو علامه ده. اوږد حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. حذیفه رضی الله عنه وایي چې موږ د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره ناست وو. وی هغه وایي چې تاسو کې چا د فتنې په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلي دي؟ وی بعض وایي چې او موږ اورېدلي دي. وی تاسو کې دغه فتنه وایي چې د ښځې په باره کې او د ګاونډي او دې په باره کې راځي، د کور په باره کې وایي دغه نه وایم. دغه ګناهونه او دغه مسلې خو انسان ته په مانځه سره بخلی کېږي او د روجې سره او صدقې سره. زه هغه فتنې یادومه التي تموج موج البحر. زه هغه فتنې یادوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خبره کړې ده او هغې به داسې چپې لکه د دریاب دا چپې. وی ټول خلک غلی شو. وی ما وی چې انا زه به دا خبره وکړم. وی د فتنو تذکره مې ورته وکړه چې دا فتنې به راشي او چې کوم زړه ته دا فتنې کوشي هغه به تور شي او چې کوم ته بچ پاتې شي هغه به سپین یې هغه زړه. وی بیا ورته ما ووی حذیفه رضی الله عنه وی ما عمر بن خطاب ته ووی چې ان بینک و بینها بابا مغلقا. ای امیر المؤمنین ستاو د دې فتنو په منځ کې یو دروازه ده چې هغه بنده ده، دا فتنې تا له نقصان نه درکوي. وی هغه مانه تپوس وکړو چې دا دروازه به بیا ماتېږي کولاویږي به؟ وی ما ورته وایي چې نه بل یکسر دا دروازه به ماتېږي. او وی بیا ورته ما دا م ووایي چې د دروازې مطلب د ماتېدو مطلب دا دی چې رجل یقتل او یموت، یو سړی دی هغه به یا وجلی کېږي او یا به مړ کېږي. په بل حدیث کې دا دی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ووایي چې د فتنو په باره کې خبره وکوي. حذیفه ورته ما لک ولها، امیر المؤمنین ستا د فتنو سره څه کار دی؟ ان بینک و بینها بابا مغلقا، ستا او د فتنو په منځ کې خو یو دیوال دی. وی هغه وایي چې فیکسر الباب ام یفتح، دا دروازه به د فتنو ده بیا کولاوي که نه ماتېږي به؟ وی ما ورته وایي چې نه دا به ماتېږي، دا دروازه به ماتېږي. بیا وی موږ د حذیفه نه تپوس وکړو د ملګرو چې آیا عمر بن خطاب ته دا دروازه معلومه وه چې دا څوک دی؟ وی هغه وایي چې او داسې ورته معلومه وه لکه څنګه چې ورته دا معلومه ده چې سحر پسې شپه راځي او په شپه پسې سحر راځي. وی بیا موږ د حذیفه رضی الله عنه تپوس ونه کړو د هغه هیبت ته لاسه او د عزت ته لاسه ډېر تپوسونه هم ترې نشو کولی چې دا دروازه څوک ده. نو موږ مسروق رحمه الله ته ووایي چې ته لاړ شې ته د نه تپوس وکړې چې دا دروازه څوک ده چې دا به ماته شي او بیا به په دې امت باندې د فتنې را سټاټې شي. وی فسأله هغه ته تپوس وکړو نو هغه ورته عمر د عمر بن خطاب رضی الله عنه. عمر بن خطاب رضی الله عنه د فتنو په منځ کې او د دې خلکو په منځ کې چې کومه دروازه وه هغه څوک و؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه. د عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات کېده، د هغه دروازې ماتېده دي، بیا په امت کې فتنې سټاټې شوي دي. لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګه پورې یو فتنه په امت کې څوک نشي ثابتولی. خو چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شوی دی بس بیا فتنې او اختلافات او د هر څه شروع شوي دي. ځکه یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی عمر بن خطاب رضی الله عنه د جمعې خطبه کوله نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه، بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکره وکړه، بیا یې دا وی انی رأیت کأن دیکا نقرنی 3 نقرات.
وی ما په خوب کې داسې وکتو چې یو بانګي ماله په دې خپله مکوخه 3 ټونګې راکړې واني لا اراه الا حضور اجلي او ما ته داسې ښکاري چې زما وخت رانږدې شوی دی. نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه د ژوند چې کوم په دې کې مسلمانان د فتنو نه بلکل منو، ځکه چې د فتنو او د مسلمانانو په منځ کې یو غټه دروازه وه او دروازه څوک وه؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه. نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. کله چې دا واقع ما تفصیلا ذکر کړې ده، بلکې زما په دې باندې یو بیان دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت واقعه، او ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت تفصیلا ذکر کړی ده په 3 بیانونو کې، هغه واورئ، په هغې کې ښه تفصیل دی، خو موږ به ته صرف اشاره وکړو. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په 30 کال د هجرۍ کې د حج نه فارغه شو، واپس را روانو، نو په لارې دا دعا وغوښته چې یا الله عمر مې ډېر شوی دی، طاقت مې کم شوی دی، او خلق ډېر شوي دي او زه یېرېږم چېرته په دې ذمهوارۍ کې به زما نه څه کمې زیاتې وشي. نو یا الله ته ماله شهادت راکه، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. یا الله شهادت راکه په خپله لار کې، او مرګ راله راکه، او دا شهادت راله بیا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښار کې راکه، په مدینه کې. الورې ورته دا ووایي حفصې، وی پلاره څه ناشنا دعا دې وغوښته، شهادت خو خلک په میدانونو باندې حاصلوي، جنګونو له وځي، ته شهادت غواړې په مدینه کې وغواړې. نو هغې ته ووایي چې لور الله ته څه ګرانه نه ده. الله اکبر. الله دا دواړه خبرې د هغه دپاره را جمع کړې. مغیره بن شعبه رضی الله عنه صحابي و، د ده سره یو غلام و ابو لؤلؤ المجوسي. دا مجوسي و، دا ابو لؤلؤ چې دا مجوسي و، اصل کې د روم و. ابو لؤلؤ فیروز المجوسي مجوسي او اصل و د روم. دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه سره مریو، او ډېر تکړه هلک و، ډېر ماهر و، په ډېرو کارونو پوهېدو. نو هغه په ده باندې ټکس لګولی و، روزانه 2 درهمه. نو بیا هغه ټکس یې په ده باندې ډېر کو، او هغه 100 ته ورسو چې 100 درهمه به ته د میاشتې راکې. نو د ده عمر بن خطاب رضی عنه ته ډېر قار و، ځکه چې عمر رضی عنه ووایي دا ټکس په ما باندې ډېر کو، 100 درهمه د میاشتې زه د کوم ځای نه راوړم. عمر بن خطاب ته خو پته وه چې دا ترکاڼ هم دی، انګر هم دی، او اوسپنې هم جوړوي او هر څه جوړوي، نو ځکه پرې دا ټکس ډېر کو، ځکه دا ډېرې پیسې ګټي. نو عمر بن خطاب رضی عنه د خپلو ملګرو سره روان او په ده باندې تیر شو. نو چې په ده باندې تیر شو، نو ده ته یې وی ما اورېدلي دي چې ته دا پلونه ډېر مزدار جوړوې، د جرندې دا پل نه دا ډېر مزدار جوړوې، وی په هوا تاویږي. هغه ورته ستا دپاره خو مې داسې پل تیار کړی دی یتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب، خلک به د هغې تذکره کوي په مشرق کې او په مغرب کې. او دا د منګل ورځ وه، دا کوم ورځ چې ورته دا خبره وکړه. عمر بن خطاب ووایي تاسو د هلک په دې خبره پوه شو؟ هغه وایي نه، وایي دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی اصل مقصد. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا سحر له د بوت ورځ وه، او د سحر مونځ یې پړاوه، د سحر په منځه کې امام و، او 4 ورځې د ذوالحجې په دې میاشت کې پاتې وي. الله وله د دعا څنګه زر قبوله کړه. یعنی ذوالحجې کې حج کېږي، د حج نه چې واپس راتو دغه دعا یې وغوښته.
او 4 ورځې په دې میاشت کې پاتې وي او 23م کال د هجرۍ و چې دغه خبیث جومات ته ننوتو او یو خنجر یې راوړی و چې د هغې 2 څوکې وي 2 خولې وي او په هغې باندې 3 ګزاره یا بل سیرتونو کې راځي چې 6 ګزاره وو کوم ګزار چې ډېر خراب کو هغه ګزار دی چې هغه د دې نامه نه لاندې و نو په هغې سره عمر بن خطاب رضی الله عنه بېهوشه شو راولېدو او ده بیا په دې چاړه باندې چې څوک به یې مخې له راتلو هغه به یې پوهو تر دې چې 14 کسان یې نور هم ووال په هغو کې بیا 6 مړه شوي وو او دا نور بچ شوي وو نو عبدالله بن عوف رضی الله عنه سره صادر و هغه صادر یې پرې ور واچو چې راوینیسي نو هغه خبیث په ځان کې هغه خنجر و او ځان یې مړ کړو نن سبا شیعګان دته امیر المجاهدین وایي او د ده قبر لځي بابا فیروز دته وایي بابا فیروز د ده د قبر نه غټه درګاه جوړه شوې د زیرو وي دا امیر المجاهدین دی ځکه چې وي ده د دې امت غټ دشمن او غټ کافر وي وجلی والعیاذ بالله دا د هغوی خبرې دي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا کور ته بوتلی شو هلته بیا بېهوش و په هوش کې بیا راغی او مونځ چې دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پوره کړو هغه 2 رکعات او بیا هغه واقعه موږ بیان کړې ده تفصیلا چې هغه بیا د خپل زوی ولېږو د عایشه رضی الله عنها نه اجازت وغوښتو چې هغه هلته ماله ځای راکړي نو هغې ولې اجازت ورکړو چې دلته دې ښخ کړی شي نو 3 ورځې بعد د دې واقعې نه 3 ورځې بعد مړ شو او د اتوار په ورځ باندې ښخ کړی شو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شهادت مختصر واقعه وه د اتوار په ورځ ښخ کړی شو او 40م کال د هجرۍ شروع شوی د محرم میاشت وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې په اجازت عایشه رضی الله عنها